په یاده غونډه کې د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر وویل د اسلامي نظام د ټول مسلمان ملت په هڅو او قربانیو منځته راغلی او دا د ټولو ګډ نظام دی او دوی هیڅکله له ځانه جدا نه ګڼي او باید په ګډه یې ساتنه او پرمختګ ته لاسونه سره یو کړو. د له ولسونو غوښتنه وکړه چې په خپلو منځونو کې ټولې لویې او وړې ستونزې حل کړئ او په مینه ژوند وکړئ. اوس به زموږ تاسو مسؤلیت وي چې خپل دین به ساتو، د خپل دین پر نسل نقل کوو، هیڅ چاته به اجازه نه ورکوو چې زموږ دین تخریب کړي، زموږ په دین باندې حمله وکوي، زموږ په اسلامي نظام باندې حمله وکوي. د افغانستان ټول قومونو په شل کلن جهاد کې برخه اخیستې ده، نو د دې وجې نه چې موږ شل کلن جهاد یوازې په خپل ځان په علماء کرامو په طالبانو پورې محصور منحصر نه کړو، بلکې په شل کلنه مبارزه کې چې د ناټو د امریکا په مقابل کې شوې، د افغانستان ټول متدین قومونه که د هر قشر سره تعلق ولري هغه موږ په دې جهاد کې د ځان سره شریک بولو. په یاده غونډه کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر سمې شکایاتو سرپرست وزیر د اسلامي نظام په راتګ کې د عوامو د سرښندنو ستاینه وکړه. دغه راز یې ښځو ته د خپلو دیني ورکړل شویو حقونو ورکړه لازم وبلله او زیاته یې کړه چې ښځې کولی شي له دې وروسته د خپلو ورکړل شویو دیني حقوقو غوښتنې له دوی سره شریکې کړي او دوی به یې حقونو ته رسیدنه وکړي. اسلامي نظام موږ او تاسې ته اخوت، ورورولي، برادری درس را کوي او دغه ورورولي فضا قائمول دا د علماء کرامو مسؤلیت او ذمہداري ده. د غونډې په پای کې د جامعه مظهر العلوم نیازي ډیري مدرسې څخه فارغو 88 تنو فاضلانو ته د فراغت پګړۍ ورپسر شوې.